سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. موږ ځینې مباحث په دې خپل موضوع کې راټول کړي دي چې ستاسو قدرمن حضور ته به وړاندې کړو. په هغه کې به د سیکولریزم په پیژندنه باندې د هغوی په تاریخچه او پیدایښت باندې او همداشان چې کوم هغه ډولونه د هغوی په دې دوران کې تشکیل شوي دي او د هغه په څنګ کې چې دیموکراسي او سیاسي اړخ راځي هماغه به هم وي او همداشان د اسلامي شریعت په رڼا کې د دې حکم او همداشان او دلته که موږ تاسې لیدلي وو تر ډېره پورې هغه معیار د حق اکثریت ګرځولی په دې باندې به څه نه څه خلص هغه بحث سره کوو چې نه د تاسې وخت ډېر ضایع شي او پروګرام هم په خپل وخت باندې پای ته ورسېږي. په دې کې لومړی بحث چې موږ تاسې کوو هغه دا ده چې سیکولریزم دا څه ته ویل کېږي. دا سیکولریزم په خپله باندې د لاتیني ژبې له سیکولر کلمې څخه واخیستل شوې ده. په لغوي اصطلاح لغوي معنا چې د دې ده هغه دا ده چې د بېدیني لادینیت او دنیویت په معنا سره ده. د سیکولر کلمې خپله اصلي معنا دا ده چې د بېدیني په معنا ده، د لادینیت په معنا باندې ده او د دنیویت په معنا باندې ده. خو په عربي ژبه کې د دې لپاره د علمانیه کلمه کارول کېږي او دغه ځینې سیکولران له دې نه بیا دا استفاده کوي چې وروسته به راسو دوی دغه د ځینو اهدافو لپاره تغییر د اسماو کوي. نو دلته دوی د علمانیه کلمه په دې خاطر باندې کاروي چې دغه لادینیت او بېدیني دا خو په مسلمانانو باندې که په همدې نوم څه ورته معرفي کړو دا خو نه مني، ځکه لادینیت د هېچا ضمیر نه اخلي، بېدیني د هېچا ضمیر نه اخلي، دنیویت د هېچا ضمیر نه اخلي. نو دوی د عربي ژبې کې دې لپاره د علمانیت کلمه وضع کړې ده او همدا د سیکولریزم اطلاق په همدې علمانیه باندې کوي او بیا دا له علم څخه ماخوذ بولي او حال دا چې د سیکولریزم او د علم ترمنځ ډېر لوی واټن موجود ده. او په دې کې یو بل شي ته هم اشاره کوي که موږ تاسې عمیق فکر ورته وکوو چې دلته دا یو فکر وړاندې کوي مسلمانانو ته چې دا اسلام خو نعوذ بالله من ذلک له علم سره په ټکر کې ده او دلته علمانیت چې ده دا د علم سره تړاو لري او حال دا چې علمانیت په ټولو لغوي مشتقاتو سره دا د علم سره کوم تړاو نه لري، معنا یې بېدینیت، لادینیت او دنیویت ده او په همدې معناو سره په هغه قاموسونو د ژبو کې رانقل شوی ده. نو دا هغه د سیکولریزم لغوي معنا او تحقیق و. د دې ترڅنګ د سیکولریزم هغه اصطلاحي معنا یا اصطلاحي کوم موارد چې دی په ځان کې داخلوي هغه دا ده چې د دین بیلوالی له ټولو جوانبو د حیات نه، یعنې دین باید له ټولو جوانبو اړخونو د ژوند نه که هغه سیاسي وي، که هغه اقتصادي وي، که هغه اخلاقي وي، که هغه اجتماعي وي، که هغه هر ډول میدان وي چې هغه د ژوند پورې تړلی وي، دین باید له دې ټولو نه څه وي لرې وي. دین باید د ژوند په دې ټولو اړخونو کې په ټولو هغه طرفونو کې داخل ونه اوسي. اما دلته وروسته به موږ تاسې بیا دې ته اشاره وکړو چې دوی بیا په خپله دوه لارې راغلي دي، دوه ډلې خلک راغلي دي د سیکولریزم کې. نو اصل مفهوم هغه صحیح اصطلاحي مفهوم یې دا ده چې دین باید په ټولو جوانبو د ژوند کې د دنیا کې دا باید موجود نه وي، که هغه سیاسي برخه وي، که هغه اخلاقي برخه وي، که هغه اقتصادي برخه وي او که نور اجتماعي برخې وي، دې کې باید دی داخل ونه واوسي. او یا هم دایرة المعارف همدغه د بریتانیې دایرة المعارف په دې باندې داسې قول کوي چې سیکولریزم هغه اجتماعي خوځښت ده چې د خلکو هغه تمرکز په آخرت باندې دا رااړوي، یوازې او یوازې تمرکز په دنیا باندې کوي. دا معنی چې د خلکو هغه تمرکز له هغه مثال هغه مقصودي شی چې آخرت ده او موږ تاسې د هغه لپاره یو ځان ته مثال هغه مسیر ټاکلی وي چې تر څو هلته کامیاب سو. نو دوی وایي چې دغه د خلکو راړول له آخرت نه یوازې او یوازې تمرکز په څه باندې موجود واوسي، په دنیا باندې دا په خپله باندې د سیکولریزم په معنا باندې ده. دا د بریتانیې دایرة المعارف په همدې ډول باندې تعریف کړی ده. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير